دغه اورګاډي سټیشن نه 14 ورځې مخکې راووتم او د همغه کور د کوټ په مرسته نو همدغسې په دې لار روان شوم. همداسې په لار روان دلته پوهېدم چې باید تاو سم او ښي لاس ته لاړ سم، نو هغه لار باندې زه لاړم، نه ماښام هم و دغسې رالم لکه دا اوس چې را روان یم. بې قانوني مې هم وکړه خو مال بکسه در سره د وسایلو ښه مې ګڼله چې همداسې لنډ لاړ سم. نو همدغه سړک مې سیده ونیو او نقشې ته مې کتل چې کوم ځای کې زه خپل ځای ته رسېږم. نو دلته هم بس دا لیکلي وو چې یعنې دا سړکونه چیرې ځي او ته باید چیرې لاړ شې. زما لپاره کرښه همدا وه چې باید دې خواته راشم او همداسې مخ په وړاندې لاړ شم. نو هغه ورځ بس دا لاره نه خلاصېده او زه ځای ته د رسېدو سوچ کوم. دغه ښایسته ودانۍ ما هېڅ لیدلې نه. دې ځای ته چې رالم نو ویې لیکل چې ته خپل ځای ته را رسېدلی یې. ما چې شاوخوا وکتل دغه ودانۍ نه مې سترګې ولګېدې چې عکس یې راسته ولګي. نو پوه شوم چې همدا پورې وتلم، کتل مې دوی د دې ځای عکس هم راستولی وو چې یعنې دغه کلب دا کوډ به یې ووهي او کیلي به راوغورځي. همداسې مې وکړه، کیلي راوغورځېده. نو دا کیلي یو ځل دا شین بیا دغه بټن مې کېښوده چې دروازه خلاصه سوه. دلته چې رالم بیا هم همدا حساب. نو داسې ډایرکټ لمه ویل یاره ته به لیفټ ته ځې او دریم پوړ ته به خېږې. همداسې لکه دا نن لیفټ راته خلاصه، نو دریم پوړ ته پکې وختلمه. دلته نو چې رالم نمبرو ته مې کتل چې کوم نمبر د اخر دغه 12 نمبر و. دروازه مې خلاصه کړه او دې کوټې ته راغلم چې دا یې څملاستي ځای ده. ورپسې په دې پسې ګرځېدم چې اوس کاغذونه چېرته دي چې زه یې وګورم چې چېرته او څنګه له دې شیانو استفاده وکړم. نو دا کاغذونه مې راواخیسته، هغه مې راواخیسته. په دې کې دا لیکلي وو چې ته څنګه کوټو نه استفاده کولی سې، پخلنځی چیرې ده، نغری به څنګه چالانوې، څنګه به کار ترې اخلې، یا مثلا ډوډۍ ګرموې څه به کوې، یا یخچال څه سهولتونه لري. نو ملګرو زما 14 ورځې ووتې، دا خلک ما هېڅ ونه لیدل او لیکلي مو چې که اړتیا سي ټلیفون راته وکړه. نو نن به ټلیفون په دې ورته کومه چې دا چابي زه سپارم او ځمه. چابي لپاره هم سپارلو کیسه دا ده چې همغلته یې باید کېږدم کوم صندوق چې و. دا ټول د ټکنالوژۍ برکت دی چې دا دنیا یې دومره پرمختللې کړې ده چې نه چوکیدار نه بل څه، نه د یو چا راتلو ته اړتیا وه چې زما پورې میټرو ته راسي او ما دې ځای ته راولي. نو کوشش دا وکړئ چې علم وکړئ، ټکنالوژي خپله کړئ او په دې هیله چې زموږ او ستاسو وطن همداسې پرمختګ وکړي.